الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم و معزز ورونو، زمونږه د درسونو سلسله روانه وه. څلور پنځه درسه مخکې تیر شوي دي. دا شپږم نمبر درس دی. محترم و معزز ورونو، دا درس چې دی دا هم د جامع العلوم والحکم د کتاب څخه دی، او دا درس دی په عنوان د هغه وصیت چې کوم لوی وصیت نبی علیه الصلاة والسلام ابو ذر رضی الله تعالی عنه او معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ته کړی دی. محترم و معزز ورونو، نبی علیه الصلاة والسلام دغه دواړو معززو او محترمو صحابو ته یو وصیت کړی دی، او هغه وصیت دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړ. نبی علیه السلام ورته ویلي چې اتق الله حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. محترم و معزز ورونو، دا ډیر لوی وصیت دی او ډیر عظیم وصیت دی، او هغه په دې اساس باندې محترمو چې په دې وصیت کې نبی علیه الصلاة والسلام د بندگانو حقوق او د الله رب العزت حق چې کوم په بندگانو باندې دی هغه را جمع کړي دي. نو محترم و معزز ورونو، دغه ډیر حقوق دي، خو کوم چې ښکارا او ظاهر حقوق دي په دې حدیث کې، اول د الله رب العزت حق په بندگانو باندې هغه دا دی چې اتق الله. هر یو صحابي ته ګوره نبی علیه السلام دا خطاب کاو، دغه دو صحابو کې چې کوم ابو ذر او معاذ رضی الله تعالی عنه ویل چې اتق الله حیث ما کنت، د الله رب العزت نه ویریږه کوم ځای کې چې ته وې، که په ښکاره که په پټه که په لرې که په نږدې، په هر ځای کې چې د الله رب العزت نه ویریږئ. نو دا د الله رب العزت حق دی په بندگانو باندې. باید چې بندگان د الله رب العزت د عذاب نه، د الله رب العزت د غصې نه، د هغه نه وویریږي. او دا ویریدل بیا په څه محترمو؟ دا ویریدل بیا په د فرایضو په ادا کولو او د محرماتو څخه د ځان ساتلو نه، په دغه باندې به دې ته دغه ویره حاصلیږي او تقوا حاصلیږي. د دې وجې نه محترم معزز ورونو، علما کرام وایي چې اصل د تقوا چې دی، اصل د تقوا دا دی چې انسان د خپل ځان او د هغه څه په باره کې چې کم څه نه ویریږي او د یرې تې کېدلی شي، د هغه په مابین کې یو مانع وګرځوي. دغه معنی چې دی دغه ته تقوا ویلی شي او دغه ته وقایه ویلی شي. نو دغه معنی محترمو هغه بیا د الله رب العزت او د بنده په مابین کې چې دی هغه په ادا کولو د فرایضو باندې او په ادا کولو د اطاعاتو باندې او په ځان ساتلو د محرماتو نه، دغه وقایه ده. هله به انسان بچ کیږي چې هغه د خپل ځان او د الله رب العزت د غصې او د الله رب العزت د عقاب او د عذاب په مابین کې هغه د فرایضو ادا کول او د محرماتو څخه کوم نه چې شریعت منع کړي د هغه څخه منع کېدل هغه وګرځوي. نو دې ته ویلی شي تقوا. دا اصل د تقوا دی محترم، او حقیقت د تقوا دی. بیا علما کرام د تقوا دپاره مختلف مفاهیم او مختلف معنی بیانوي. لکه طلق ابن حبیب رضی الله عنه هغه وایي چې تقوا ویلی شي دې ته چې ان تعمل بطاعت الله علی نور من الله ترجو ثواب الله. وایي چې ته عمل وکړې د الله رب العزت په تابعدارۍ باندې او په دلیل سره، او دا امید ساتي چې زه د الله رب العزت نه اجر او ثواب غواړم، او دارنګې ته پرېږدې ګناه او معصیت، هغه پرېږدې په دلیل باندې او په واضحه مستدلل او په واضحه برهان سره، او مقصد د هغه نستا شی چې د الله رب العزت د عذاب څخه ځان بچ کړي. نو دې ته ویلی شي تقوا. بعضې علما کرام وایي محترمو چې تقوا ویلی شي دې ته، لکه عبدالله ابن مسعود د تقوا معنی کوي، هغه وایي چې تقوا معنی دا ده چې ته د الله رب العزت تابعداري وکړې او د هغه نافرماني نه کوې، او الله رب العزت اوامر په خپلو حرکاتو سکناتو او په خپلو اقوالو کې هغه یادې دائما او بیا عملي کې او یری نه. او درېیمه خبره پکې دا کړې ده چې ته د الله رب العزت شکر وباسې او د هغه ناشکري نه کوې. نو دې ته ویلی شي تقوا. دا عبدالله ابن مسعود دا معنی کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته د دې آیات لاندې.
بل عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه معنا کړې ده. دارنګې نور غټو صحابه لکه علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ هغه د دې معنا کوي د تقوا جامع او معنی کوي. هغه وایي چې تقوا ویلی شي دې ته چې الخوف من الجلیل، د الله رب العزت نه یره، او والعمل بالتنزیل، او په قرآن کریم باندې عمل کول. یعنی قرآن کریم چې کم احکام دي، کم مسائل دي، کم اوامر دي، په هغه عمل کول، او د کم څه نه چې موږ منع کړي د هغه نه منع کېدل. او القناعة بالقلیل، په لږ شي باندې قناعت حاصلول. او بیا څلورمه خبره پکې دا کوي چې والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت ته ځان برابرول او تیاری کول، دې ته ویلی شي تقوا. محترم و معزز ورونو، دا کم د صحابه کرامو تعریفونه چې ما د تقوا ذکر کړه، هغې کومې معنی او مفاهیم ذکر کړي د تقوا دپاره، د دې نه دا معلومیږي او د دې دا خلاصه راوځي موږ ته چې تقوا دې ته نشي ویلی کېدلی چې یو سړی دی هغه په اول صف کې کینی، یا یو سړی دی د شپې منځونه کوي، تهجد کوي، او د ورځې روجې نیسي، یا یو سړی دی هغه دغه کوي د دې دپاره پلان برابروي، د دې روجو دپاره، د مانځه دپاره، یا د نور یو نیک کار دپاره پلان برابروي. دغه ته یوازې تقوا نشي ویلی کېدلی. لکه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه وایي چې تقوا دې ته نشي ویلی کېدلی، ځکه صحابه کرامو چې د تقوا کومه معنا کړې ده نو د هغه مقصد دا دی چې تقوا دې ته ویلی شي چې ټول فرایض چې کوم باندې الله رب العزت او شریعت او نبی علیه الصلاة والسلام امر کړی هغه ادا کول، او ټول هغه محرمات چې کوم شریعت کې حرامي د مسلمان دپاره د هغه نه ځان ساتله، دغه ته ویلی شي تقوا. نو محترم و معزز ورونو، نن سبا ډېر خلک داسې شته دی چې هغوی ځان متقي کوي، خو هغه د مسلمان رور مال خوړلو ته تیار ناست دي، هغه دوکې ته تیار ناست دي، هغه دروغ ته تیار ناست دي، هغه غلا ته تیار ناست دي، او منځونه او اودسونه کوي او ځان خلکو ته ښیي چې زه متقي یم. نو محترم و معزز ورونو، په داسې وخت کې سوچ فکر پکار دی، په داسې وخت کې په خلکو باندې دوکه کېدل نه دي پکاره، ځکه صحیح متقي او صحیح تقوادار او غیر تقوادار د هغو فرق د دې تعریفونو په رڼا کې معلومیږي چې څوک د شریعت احکام، د شریعت فرایض، د شریعت اوامر ته عملي جامه ورکوي هغه متقي دی، او سره د دې سره د ګناهونو نه، د محرماتو نه، او د هغه څه نه چې شریعت یې موږ منع کړي د هغه څخه ځان ساتي، هغه متقي دی. او ورنه هسې په هغه خلکو دوکه نه شي چې هغه روجې نیسي یا نور نیک اعمال کړي او په زړه کې خباثتي او په زړه کې د مسلمان رور ته کینه پټوي، بغض او حسد سره کوي، هغه متقي نشي کېدلی. بعضې علما کرام محترمو بلکې صحابه کرامو هغوی د تقوا معنا په دغه پسې خاص کوي، د محرماتو نه ځان ساتله، ځکه وایي چې کله د محرماتو نه سړی ځان وساتي نو فرایض په خپله باندې انسان ادا کولی شي. نو هغوی وایي چې تقوا معنا خاص په دې پسې ده. لکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته یو کس راغی او تپوس یې ترې تقوا وکړه چې تقوا څه ته وایي. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته یو عملي مثال ورکړه د دې دپاره چې هغه پې صحیح پوه شي. ورته ویلې چې ته په داسې لار باندې تللی چې په هغه کې غني، ویل چې او زه خو په داسې لار تللی. نو ورته ویلې چې کومو لارو کې چې غني او ته پې روان یې نو په هلته ته څه کوې؟ نو هغه ورته ویلې چې زه یا په هغه ځای نه ورځم، یا ترې نه ځان ساتم، یا ترې نه راوکږوم، یعنې هغه مسیر ترې نه کږوم. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه ویل چې دغه ته تقوا ویلی شي چې ځان به د ګناهونو نه هم دغه شانته ساتې، او فرایض او کم دغه چې دي د طاعات هغه به په صحیح طریقه باندې ادا کړې. نو محترمو، کله چې د محرماتو نه ځان وساتلی شي، د هغه څه نه چې کم نواهي دي شریعت یې منع کړي، نو هغه په خپله باندې متقي جوړېږي، ځکه فرایض هغه بیا اسان دي، فرایض کول بیا اسان دي، خو محرماتو نه ځان ساتل دا ډېره ګرانه خبره ده. محترمو معزز ورونو، خلاصه خبره دا ده چې تقوا دا یو داسې نصیحت او داسې یو وصیت دی چې دا الله رب العزت کړی دی اولینو او آخرینو، یعنی د امت اولنو آخرنو ټولو ته په دې باندې وصیت کړی دی. قرآن کریم کې بېشمېره آیاتونه دي د تقوا په باره کې. کله الله رب العزت د مصدر په شکل ذکر کوي، کله د مضارع، کله د ماضي، کله د یو صیغې، کله د بلې صیغې، کله د یو څه سره پیوسته کوي، کله د بل، کله د عذاب د اور ته مضاف کوي، کله جنت ته مضاف کوي، کله یو څه ته، کله بل څه ته. خو ټولو کې مقصد دا دی چې الله رب العزت مسلمانانو ته په تقوا باندې امر کړی دی، او دارنګې د تقوا څخه مسلمانانو ته دا په لاس باندې ورکړل دی چې مسلمانه ځان متقي جوړ کا، مسلمانه ځان د ګناهونو نه وساته، ځان د نواهیو نه وساته، ځان د محرماتو نه وساته، او په ځان کې
عملی د الله رب العزت او د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت دا پیدا کا او هغه څه کوه چې کوم اوامر او دغه دي دا فرایض دي. نو محترم او معزز ورونو دا د الله رب العزت وصیت د ټولو مخلوقاتو ته. دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام هم دا وصیت کړی دی، په خپله به هم نبی علیه السلام دا عملي کاو او نور صحابو ته به هم د دې وصیت کاو. لکه کم صحابه چې به جنگ ته لیږل یا به کم یو دغه ته لیږل د غزا ته لیږل، نو نبی علیه الصلاة والسلام به هغوی ته په تقوا باندې امر کوو. او دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام چې کم د یوم النحر باندې اخرنۍ خطبه ولوستله، په هغه کې ډېر ترکیز نبی علیه الصلاة والسلام په تقوا کړی دی او صحابه کرامو ته ویلي دي چې تقوا په ځان کې راولئ او زه تاسو ته وصیت کوم په تقوا باندې چې ځان متقیان جوړ کړئ او د امیر اطاعت او د هغه اوریدل کوئ. د هغه نه وروسته محترمو صحابه کرامو هم دا لار نیولې وه. هغوی به هم په خپلو خطبو کې لکه ابوبکر شو، عمر رضی الله عنه شو، عثمان، علي، د ټولو هغوی چې به کله خطبه کوله، کله به مهم یو مناسبت جوړ شو، نو ټولو مسلمانانو مؤمنانو صحابو ته به په تقوا باندې امر کاو او هغوی ته به وصیت کاو. نو محترم و معزز ورونو، تقوا دا یو ډېر لوی اخلاق دي او دا یو داسې اخلاق دي محترمو چې قرآن کریم کې الله رب العزت دغه اخلاقو ته چې دا باطني لباس دی، دې ته غوره ویلي دي د هغه لباس نه چې کوم ظاهري دی. ولباس التقوا ذلک خیر. الله رب العزت وایي چې د تقوا لباس چې دی او د تقوا اغوستل او تقوا عملی کول دا ډېر غوره او ډېر د اوچتې مرتبې والا عمل دی. نو الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله.